چې په غاړه مې لینده نشته نو ګوره په اوږو باندې کوترې ګرځومه او زه د غره یم تالاشي کو اخلې واخله په جیبونو کې ګورګرې ګرځوم. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، ډېر ښه. مخ مې د یار له لوري ماړه وی چې لږ ساه مې په قلاره وځي د ښار په تنګو کوڅو ور پورې شه په مرګ دې هم سړی په ګرانه وځي. ګرانو ملګرو سلامونه، ستاسو ملګری نیازه خان یم. ادبي خپرونه د وصال مازدیګر ده. راغلی وم د ودان خواله د ودان عثمان خیل له مو خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کړه، خو د ودان عثمان خیل سره زمونږ ملګری خلیل عثمان خیل هم و او هغه هم ډېر خوږ شعر لیکي. مې تېره ورځ د ریډیو له لارې د ودان عثمان خیل نه غزل اورېدلی و، زما په زړه ډېر ښه لګېدلی و. ما غوښتل چې کله هم د ودان سره ناستې را جوړوم نو د خلیل عثمان نه به هغه غزل او نورې غزلې خامخا ریکارډ کوم. نو دغه د وصال مازدیګر دی، تېر شوی هم دی، خو بیا هم کوشش کوو چې په رڼا کې د خلیل عثمان نه هغه زما د خوښې غزل او نور څه شعرونه ریکارډ کړم او بیا له تاسو ملګرو سره شریک کړم. خلیل وروره سلامونه. وعلیکم السلام. نازک خان الله چې تاسو راغلی او موږ له خپل پروګرام کې مقرره کړله، ستاسو هم ډېره مننه کوم. ستاسو چې څومره کتونکي دي نو هغوی ته هم د خپل سایډه په حیرانۍ او ستړي مشي وایم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. وخت ډېر لږ دی که نه، نو غواړم چې ستا نه شعرونه واورم. بیا به ستا په ژوند باندې کوشش کوم چې څنګه مې د ودان عثمان خیل سره دغه خپرونه را جوړه کړې وه د نورو ملګرو سره، داسې به بیا راځو او بیا به ناستې را جوړو. خو دغه غزل که راته ووایې نو ډېر زیات خوشحاله به شو او نور شعرونه راته هم د خپلې خوښې ووایه. مننه. لومبیا دغه غزل ویم کوم غزل چې ته غوښتنه کوې چې که په زړه باندې پرهرې ګرځومه خو په شونډو کې سندرې ګرځومه او ما ته ټول خلک هوښیار وایي جانانه په مزغو کې ستا خبرې ګرځومه. ډېر ښه دی. او د یو چا د ښایستونو په کوڅو کې خپلې خیلې مرورې ګرځومه. ډېر ښه دی. او چې په غاړه مې لینده نشته نو ګوره په اوږو باندې کوترې ګرځومه. چې په غاړه مې لینده نشته نو ګوره په اوږو باندې کوترې ګرځومه او زه د غره یم تالاشي کو اخلې واخله په جیبونو کې ګورګرې ګرځومه. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، ډېر ښه. خلیل د غزلونو په ګاوند کې تک کې زیړې مازدیګرې ګرځومه. ډېر ښه دی. او بل یو غزل به هم درته ووایم چې که پاتې کېږمه کمره یاره خو زه به زړه درپسې خورم یاره. دا شعر د پکې چاته ډالۍ چې په خپل پولۍ پولۍ زړه نه ومه خو ستا په واده کې ګډېدمه یاره. واه ډېر ښه دی. دا بیا ووایه یار. په خپل پولۍ پولۍ زړه نه ومه خو ستا په واده کې ګډېدمه یاره. په ما پسې څوک را روان نه ونو نو زه به چاته ودرېدمه یاره. ډېر ښه دی. زما د سترګو سره مینه کوه بې وفا کېږي به نه یاره. او تا ته چې وګورم ووایم خلیله یې په نصیب کمه یاره. ډېر ښه دی. ډېره مننه. یو نظم به درته ووایم. نظم دی چې مونږ بې مور او بې پلاره مونږ بې دره بې دیاره زندګي د چې کوو ناقراره ناقراره د لندو په ښار کې اوسو د سختو په ښار کې اوسو د لمبو په ښار کې اوسو د پردو په ښار کې اوسو خوشحالي رانه خفه ده زندګي رانه خفه ده مونږ په چا باندې تاوان یو په خپل بخت باندې تاوان یو که باچا باندې تاوان یو دا لا څنګه ورځ شپې دي څه بدرنګې ورځ شپې دي د کاکا نه مې ګیله ده د ماما نه مې ګیله ده د دنیا نه مې ګیله ده د هر چا نه مې ګیله ده خدای ستا نه مې ګیله ده ای چې سا دې راکول او خامخا دې راکوله صرف سا خو نه د خدایه صرف دا خو نه د خدایه زما ډېر ضروریات دي دا زما څنګه حالات دي چې ناراضه رانه نشي بس دا ژوند راله بدل که دې دنیا خو زه پردی کړم لویه خدایه ته مې خپل کا لویه خدایه ته مې خپل کا. ډېره مننه خلیل عثمان خیل وروره چې دومره خواږه خواږه شعرونه دې راته ووایې. ډېره مننه ستاسو هم کوم چې مال هم وخت راکړو بیا مو مننه کوم بیا مو مننه کوم خوشحاله راته اوسئ. مننه. ملګرو د وصال په مازدیګر کې مو ودان عثمان خیل ورور سره خلیل عثمان خیل هم واورېدو د هغه د شعرونو به م خوند اخیستی وي مازدیګر ماښام ته غاړې وته ناوخته دی او شعرونه زه غواړم چې دغسې وګرځم په دغې ملګرو پسې زه ورته ورک نشم ویلی په دغې ملغلرو پسې چې هغوی نه خواږه خواږه شعرونه راټول کړم او د وصال له مازدیګر له لارې له تاسو ملګرو سره شریک کړم. د مزمل ورور او د عثمان پرهر ورور هم مننه چې په دغې وصال په مازدیګر کې را سره ناستې وکړو د دوی د هم کور ودان وي اجازت تر نه اخلم چې هر ځای الله مو ښاد ساته آباد ساته د لوی الله په امان.